سلامونه مو د باک ولسوالۍ له ښکلي بازار څخه ومنئ. وخم بیا خو کپانو ته تیار یم سبا ته زه دا ونه کې چې صاحب الله تعالی د ښه ډېر عمر دی. حال کړي جاموتي برابر زه بخارۍ ته ورچوم او ډېره یخ. السلام علیکم. دا لکه چې ستاره ښه سپیډ کړو. سترګې دې وې وتلې نه وې په کوڅه دې تېرېدم نه دې لیدم. الله الله یو چاک چاک وکړئ ماشومانو. آفرین آفرین. مرمین د ورک وي ستار ورک نه شاته زين چې خاص کا زیبا کی په جوړي سونا بیبسای هر رقم لوحی کیدی او زخ دې تی قسم شالو نه جګه کې ریا کې نه لوټ شو مې مولدلې خپل مسافر مې کوم ځای کې دی لیدلی دوبای کې روژه خو بیا په وطن راغله هورو ته تللي خلک بیرته نه راځي. د سولې پیغام راډیو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د باک ولسوالۍ له ښکلي بازار څخه ومنئ. د روژې دریمه ورځ ده، دریم مازدیګری دی. دلته راغلي د باک ولسوالۍ له ښایسته ځوانانو سره او په داسې یو ښکلي ماحول کې ولاړ یو. غواړو ستاسو لپاره یوه په زړه پورې خپرونه ولرو. روژه راغلې ده د برکتونو، د ثوابونو او د اجرونو میاشت د ستاره. بس د خیره سره زما او ستا د خپرونو وارم راورسېده. بلها زیاتو ځوانانو او د دې ترڅنګ په سفر کې چې موږ لیدونکي څاري دوی په کمنټونو کې راته لیکلي وو چې باک ولسوالۍ بازار ته به هم ځې او هلته به هم له اوسېدونکو سره د دې سیمې له کسانو سره مرکې کوي، خبرې اترې به ورسره کوي، موږ ته به یو ښکلی انځور وړاندې کوي. دا د مسافرو ملګرو په غوښتنه راغلي یو او نن ستاسو لپاره یوه خپرونه چمتو کوو. ستار سلامونه. وعلیکم سلام. سجاده خیر ته ځای طبیعتونه ښه دي روغلي یو باک ته ماشاءالله رش ډیر ده. موږ د ځوانانو نه دا هیله ده چې باید موږ لږ خپرونې ته پرېږدي. خپرونې ته یې پرېښولی اوس نه خو خیر رش کې باندې یو نه شو خورېدلی یعنې شو ته نشي څټ ته چې کوم رقم ټیلې هر څه چلان دی زه چې که وړوخو کې یم نه ټیلې باندې او بله خبره دا ده داسې څه نه میږي د موږ چې کې ویلوړ یو د باک سره عیدګاه دو عیدګاه او ستاره لکه چې لمنځو ځای ته راغلي عیدګاه ده خو عید ته ډېر وخت پاتې ده خو انشاءالله دې عیدګۍ ته بار څو هغه ځای کې هم ځوانان ناست دي دوستانو او دا د ځوانانو مینه دومره زیاته ده چې خپرونې ته موږ سم نه پرېږدي ځکه مینه یې زیاته ده. ماشومان دي، مشران دي. یو کس سره به خبرې وکړو ستاره چې څوک ور پیدا کړو داسې مشر کاسې وي مشر سړی چې کومه دی حاجي صاحب حاجي صاحب ته لیاره خلاصه کوي ارڅاولو شه لږه لیاره خلاصه کوي ستړه ماشه ضرور بخیر ویلې خونده ویلې ته ویلې خونده خو څه نوم یې حاجي خاورې شمشاد دا ویلې خوندې صابر په پړو سامان دي ګل کوم ځای باک اسمن خیلو کلی اوسېدونکی او نن څه په خاطر وغلی ملا خو دا زموتي ته روسو ښه خاطره دا وي چې لږ ساعت ټیم تېر شي. عمر دې څومره دی حاجي صاحب؟ عمر یاره تقریبا در ټول کې رجای مو درېیمه دو دریمه دا خو ستاره دومره مشر نه ده دا د رجاب دریمه نیولې عمر نه خو ستر ده نو چې اصلي عمر وخم بیا خو کپانو ته تیار یم سبا ته زه دا ونه کې حاجي صاحب الله تعالی د ښه ډېر عمر دی د افغانستان شهي عمر ماته دارې پوځل کېږي لکه پرون. خو هر څه د باک بزور په اړه به معلومات نه وخلم. دا بزور مخکې غاټ وړي کوي او څو د قانونو سره دغه نقشه یې وه داسې خاص د پوسټ دویم چاته څو د قانونه جوړ شوي دي نوره نقشې د شهي وخت نقشه ده. او په ژمي کې د څومره رژې نیولې دي؟ د ژمي اوس خو د ژمي رژې رسېدلې دي. مخکې د په ژمي کې رژه یادېږي رژه کیمیایي دیږي بالکل موږ رژه چې دلته نیوله هغه وخت کې اولین د مو رژه اداره کې حکومت و
هغې نه اردولې بیا یې سبا چې څومره به تېرې شوي. نو ته څه پیغام لرې اوس د رژا کې ځوانانو دپاره او دا رقم ځوانانو دپاره پیغام څه پیغام لرو؟ مثبته خبره چې وي. مثبته خبره دا ده چې الله پاک د موږ د نورو هم د محبت پیدا کړي. هغه مسافرین چې کوم دي هغه د خدای داسې زړه ته هغه کړي چې افغانستان ته په خوشحالۍ ارڅي، هر یو دارې په پریز له روان وي. او مقصد دا ده چې د دې حالاتو سره د ګډون نه کېږي. مننه اجي ښې شېبې ښه روژه. دا خبره چا وکړه هر مخکې شهرسا چې زه تو سره وغږېږم ستاره دا لګې تو ملګری پیدا ستاره جوړې ته ځای په خیر ژوند ښه ده. جوړ په خیر جوړې په خیر طبیعت دې ښه ده. کوم ځای نه راغلی؟ یاره د باک ولسوالۍ یم. باک نه نږدې که لرې؟ یاره دومره نږدېانه یو لرې خو ستاره جام والا ماشاءالله نه زه خو خپله مو چې د حالات وکتلې مو سوړه شي سجادم حال کړي ژموتې برابره زه بخارۍ ته ورچوم او ډېره یخ ده. والا کاسو زی لسی وایي چې لایف شیر کې شاوه ټیکوه ځکه مو ته وایي چې شاوه ټیکوه په ځل چېرته یې کس یې؟ یاره ټیک ټاک کې کسه ټاک اشنا جوړه کړې ده. ښه کې وطن نوې روغلي شل ورځې کې کوم ځای نه راغلی؟ دبی نه. دبی کې ولته څه کاروبار کوي؟ دبی کې خو د دینه جرای کاروبار او بله دا چې د کمره کې دا هر څه که نه کمره کې مرولای د مخ مو کې رواله نه ولته کاسو ته سجاد خبرونه ښه صحیح. څومره وخت کې راغلی؟ یاره شل ورځې کېږي. شل ورځې؟ شل ورځې کېږي. اترونه مترونه لګې چرولې؟ نه نه زین چې زخه چې کسان زین چې شټین کې براونو پیک اپ ته ټوپونه کې کوم ځای کې ولته دبی ویلې ځکه چې داسې ښه داسې هغه د ډوبلای د پیکر دی. ښې شېبې نوم دې چای و؟ نوم دې چای و؟ مختار خان بابکر خیل. بابکر خیل صبر سا خلی چې ته څه چې لګ د ملګری یاد سره څنګه کې چې موږ پرونه جوړو کو ملګرو لګل یار وکه زه د والیبال والا ته ورسم دوستانو د باکولو سوالی دا او ځوانانو سره مساروکار دی د خیره سره ته سره داسې تروش شرکسه کوم وروري ورور دی و مشر کا کشر یار زه اوس کشر یو بلا ده دا دا ورور دا ماشاءالله چین ته مشرمای والا بس چې شپږ دی و دي کو ته ورونه دي په دغه ټولو کې جوهر خپلای دی فکر کم ټولو کې او ماشومانو ته څه ویل خو نه کمره مرنه ورکه کړه کمره ته ویل دومره ډېر خو نه کمرامین دا ورکه ستار ورک نشه مو واش کوته داسې بډی جوړه دو سجاد. آفرین خیر دا ځوانان هم مینهناک ځوانان دي ستاره کنه ملګرو باک ولسوالۍ بازار کې یو مازدیګر مهال دی د روژې دریمه ده او تاسې ګورئ چې هغه ځای کې هم ځوانان والیبال کوي د والیبال لوبه یې روانه کړې ده روژه ماتي ته خپلې شیبې ورنږدې کوي خوند اخلي. زه به بیا هم یادونه وکړم چې د باک ولسوالۍ د مسافرو ملګرو او د دې ترڅنګ د دې سیمې د اوسیدونکو ډېره زیاته یادونه وه په کمنټونو کې په میسیجونو کې چې زه باید دلته خپرونه جوړه کړم. اوس نو بیروبار دومره زیات دی چې زه پکې خپل ملګری ستار لټوم هغه نه پیدا کېږي داسې دو خیر دا نه فرق کوي ستاره بیا چې باک ته راغلی تو صحیح شو ادوړو رشد وړه تاګه ګو ټوټي لیډری و نعیم خان څه کاروبار کوي؟ حیاتی کوم. نو ته خو دلته ورتلی دغه سیزن کې دا خو تو دغه فرصت سره کانز بنون چې روشا سه بیا هم هار سو کنه بس خیر اوسه مننه ستاره ډېر ښکلې سترګې دي ولې سترګې دي زین چې خاص ستاره در زین چې خاص کا زیبا کی په جوړي اورس کې څومره جوړوي یاره شپږ جوړو شپږ او دا خو ډېر شوي ستاره ډېر جوړي دا خو ولې څویرلاس جوړې شو نه خدای شپږ دې پوره کوي ځوانانو دې نو مشمون سترو گاډي واړي جوړو شپږ یو جوړه په څومره جوړوي 300 باندې 300 باندې ستاره د کاروبار بیا خره بخي ماشاءالله خره و زه کله خبرونه کې یادونه کوم چې د ځوانانو چې کاروبار نشته نه تر کم ته خیاطي چې جوړه کی کاروبارونه سجاده خپري مونږ خو مونږ تاسو همت نه کو تاسو دا کاسه ورېز ډاکا دو خو ته څه نومېږي ملګری وصف الله وحدت وصف الله وحدت تسپو کې لکه چې دوی ویل نه ولادت به وړو خو چې لګ دا وخت زرت يرشي ډېر علي کوم ځای زایدي شمال خیلو شمال خیل دلته نږدې دی کلری دی لګ لري دي ارساتونه به وا پښتنه وګم ته باکول سوالو کې 5 کلو نمونه وخله دغه شپه دغه شی به وخله
ای ولسوالۍ نه دي چې ولسوالۍ سپیکه کله کله سپیرکای ممی کله شمال هیل سمون هیلو مرنا کله زونه چه کی وهایم نو راوخه در نه چی زړه خزونه مونږ کی وخلا خو رشاد سره تیریږي رجاول الحمدلله دارا کنټو پونه وای کنه چې پاتې انا لګي ګنم دریا ما رشاد میاشته بوچ پوته مونږ به رشاد رشاد نه دریا مو د خیره او بل خبره ده چې به شریک لیدونکو سره سان اوس بچو ته لنډای وایو به لنډای وای سان لنډای به وایو وای سترګې دی وې وتلې نه وې سترګې دی وې وتلې نه وې په کوڅه دې تیرې دم نه دلې دم الله لا یو چاک وکه ما شومونو آفرین او جانانا ستا پیغور راکړ سترګې مې ټیټ کړې په زړه خوشاله شوم چې پاس په هواره ز جانانا پاس په هزار ز جلاله لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي نو چې غمازي کې کور وران کړې چیرې باري کې خدای ورکې جنتونه چې وه جار رجتري بوج دی وه جار رجتري بوج دی شنډې وچ سترګې مړې غړوي نه الله او جانان مې وګیرا نه تللی چې روژماتې ته ورځم ژړا راځي نه ورځه په خیر لاړ شو عادت صاحب او مصروفیت دي چې ورخېتو مصروفیت مې را دا چې ګلدزای ماشین کې ډو دا دواړه لکه چې نږدې اوس خیر ټیکرایو والا مو ته اوس به داسې وکړو دوستانو تاسې ګوره په هغه طرف کې هم بلحاظ ځوانان ناست دي نو نورو کسانو سره ځوانه تر مخکې شاید د لږ همکاري اسره وکړه نه غږېږې خو خیر په هر صورت اوس داسې کوو چې لږ مخکې ځو دوستانو خبره داسې ده چې ماشومان هم بیخي زیات دي او ځوانان هم زیات دي ماشومانو سره یو خبره کوم خبرې چا زده دي وعلیکم سلام غټ ماشومان صاحب خای بخیر څه نام یې ګرانه نوم مې سید الله دی باکولس ولای باکولس ولای کوم کلی وردګانو کلی ته خیو وردګان تاسو مې مخته ولا چې ته لیدلې وای کنه ها مشهور خاله کې ستاره در سره ټنګ کلی ولای ودرګه صبر وکې لږ ستاره وي تر مخکې شه سړته لمنت نه نیول د تیات نه پرې نه کیو نوم دې چې دا نوم یې سید الله ده سید الله څه مصروفیت لري والله لا اشهر رئیسونیو په دا وخت کې مصروفیت نشته کوله زونه ته زه لا اشهر رئیس هم دا څنګه کام ته ریاست ده والله بس دی بیکور رئیس مو دا کاسي والله یاد وای کوم سم کله یاوي و درځي سره کینه ګروي خبسلې ګوي شل ډیر سره والله دا بیا خیالي دا ته کور کوي زه خو واړ کې خه مصروف سړی یا مصروفیتونه لرم د قانون مې د دایته رقم شاګردون نه کوي مو دي دلای والله وی کنه دا داري دا غاس د نور ریجستر سره والله خ دن کیو چې کار مو والو د پاکستان ټاکه پر لوړی واش به مخته رو خو زخ د تی قسم شلو نه جګه کې ریا کې نه لوړ شو خبره دا چې درسونه دی لیدي درس میاله دی او تمه پر میاله آفرین خواخ مې په داش وې چې جرأتي حاضر زو ولا مو چې باغ لګ لیدونکو سره چې شریک دا څه چې دې زړه کې ګرځي به ولا مو شي ډیر ګاډ واړ دي دار نه چې سره کې واخی نه دا څه شعر باید وای چې زه نشر کم مو وې کنه چې دا باغ ته غول دي څوک نشته چې دې سره مغوا کې دومره ډیر دی نوز غلاشته مې کو خدا غا جګ وړي هونه پیګول کوم یو دا ته او ماشاءالله چې کمره کې روش اصلي نه پر ستاره لګي چې سر پیدا شو ماشاءالله څنګه مې ګرانه ته نه مې نو سره باکل صلی الله هو او سید الله یې چې د سره مې کو نه ور سره وي ته ښه شاعر ده ولا هو کله واه نو شیرونه یې شیرونه لیکل دي لیکل مې نه دي دا دل ما وای خدا څخه د کمره کې روشي ته وای صبر ته دوه شیرونه چې وای لنډای بس راوایو په یو لنډای ته یو ځای مشه یو په ته یو په دای یو په ستاره یو په ځای سید لنډای بس راوایو یا وای چې روژه خو بیا په وطن راغله روژه خو بیا په وطن راغله هورو ته تللي خلک بیرته نه راځي والله مو دار خاص شیری میری نه دو کړی از دا د خزون د غلنه والله کمی دار خاص نمی دوزده یا چې مزدګر ما ګورم مزدګر تل زخبه کله او تو ته چې ولی کسې چې شي کسې کومو کسې زپانه اوی لوړم ازمکه ته ټیټ شخاور خپل کړه لایک مې نه پاک الله در کړی ما ګلا به داسې کوو چې داسې منور پرېږدو بلې سایته بلوړ شو خواخه مو دو مننه
دوستانو باک ولسوالۍ بازار ته راغلي وو زما پروګرام داسې و چې دلته له دوکاندارانو سره هم خبرې وکړو خو ستاره ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه او د ماشومانو د ځوانانو که نه مخکې تګ ته لکه موږ په داسې کړل سجاده موږ چې روغ سپرونه جوړه کړو چې خال کې وویني خو بیروبار ډېر و نه شوه کړه چې موږ ارام ارام قدم به دې ځوان سره یو څه خبرې کوو مخکې شه ښه یې کولی نشم خبرې نشي کولی نشم دا ژبه خو شته څوک ده السلام علیکم دا لکه چې ستاره ښه سپیډ کې راورسېدې کوم ځای نه ولا روح غلاله می خلبسات نه خو شی دې خوړلی نه دي لږ ولا هیڅ شی هم یا نه دي خوړلی اوسه پورې بیتی نه نه رنگ بی بنسی چې می اوسه پورې نه دي خوړلی خو نوم دې چې داسې ټوکه مې وکړه نوم یې وحید ده نوم دې واحد ده او کوم ځای دلته دلته باقی پلون خیلو کلی یم خو ډېر ښه ډېر ښه او څه کاروبار کې ولا کور خو رنگملی کور بور کو ډېره نن سبا رنګملي کېږي یې څومره لکه تمیرونه ناسې دوکانونه رنګاوې کورونه څه شی ولا تمیرونه رنګو دکانونه رنګو د ډبل بیټ او الماری د دیو شیونه رنگملی کور بور ستاره زه چې غږېږم ته داسې غله ودرې نه دا رنگ تیز رنگ مال د اوسه پرخه د نکونه متپاته ولګي ده بس الله پاک د برکتونه وي ته کې کاروباري ځوان ده ستاره باغ مې په دا شو چې کور بور دومره کې باغ کې دا وغږي د جرأتي وړکو بالکل نور ځوانان هم دي سلامونه جوړ بخیر او څنګه چېږې څو اشه لوړ بشو متال به اوسه و چلی ګرځې موږ سره لوړ شي خاص سکړه کا په بدنی خو دا لکه چې په رزموت کې ځان خلو یار وکوي تا ځوانه ته څه نومېږي زه اسمت الله د باغ بازار څنګه دی نن سبا د باغ بازار انشاءالله ښه سور کې روان ده ښه صحیح تیز ده سور کې ده رجا ښه خوندوره رجا ده او ته د باغ ولسوالۍ کې بل ځای د باغ ولسوالۍ هم کاډه مو دولته ده د کوټ کلی هم شیرینا او پکتیا ستاره که د پام مې ولته خو د کنو ته نشو ورتلله ځکه ډېر بیروبار به ولیاره به هم بوندې ده سراکه هم بوندېدلو او بله خبره دا وه چې د موټرو د تاګ ارتاګ د پور هم لږه سختي پیدا کېده هر څه چې دې د کنو ته لوړ شو چې دا د کندور څوک ده دا خو بیا لګه چې تو سره ووختو ښه یې نه درسو خلي لږ مخکې شه سودو دې کېږي ګزاره کې چی شی کې د ټولو نمونه وخلاصه یو 15 شپږ نمونه کې ای پرچون دی کون میکړه دا جوسونه بیبسای هر رکان لوهی کې دی لوخي نه داسې وای چې لوکس سامان شایون بسکټ کلچې ستاره وال نه دي ته چې نشم غږېدله نه غږېدلو مو چې دا سره کم کیسه شوه موږ رژموتي پټ شمي دماغو ته جګ دي کڅرې وي چې نشم غږېدای نور خپلې کیسې دلته نور ځوانان هم دي ځوانان هر مخکې شئ جوړ په خیر صحت ښه ده بخیر یې ستړی ماشوم مشره خو تا روشه کنه تو چې ولیدو لرې لوړې دا ویلې ته مو لوټولې ملګری دی ښه دی صحت ښه ده چې په خیر مې ولې چې په خیر کوم مې څنګه اورېدلو کوم ځای نه یو خو د باغ ولسوالۍ سپرکي کلی دلې باغ بزرګ ته وتلی او توسې برنامې مول دلې خپله مسافر مې دوبای کوم ځای کې دی لیدلی دوبای کې دوبای کې خوان دې ترې وخواستو هیڅ یو ته لږه نه ډېره اوس مو چې ول دی مو چې سجاد سره نور ټیمیر سره ده څه خبرې وستره بس ډېر ښه دې کړي دي توسې په لیدو بیخي خوښ څومره وخت کېږي دوبای نه راغلی تقریبا 15 ورځې کېږي 15 ورځو والا تازه شامپوونه عطرونه اسپری جوړې مړې هر څه ستاره یور دوسبتي نه وړې وي یو نه دا فکر ونه کې سجاد سبا خو د زمانه خو خيونو سخرګنه یو ته ښه ګلاب ته څه کاروبار لرئ زه په حال متعلم یم په باقي رزق خو خراب کړی نه وي نه به یاله صحیح باقي مشهور څه شي دي ډېر مشهور چینرګای چینرګي کې رژموت څوک جوړوي او د رکه خوست نه هر کرسی داسې اطراف نه ډېر خلک ای تو سره څوک څوک راغلي دي نن نو څه دا ځوان دی بلال میږي او دا سمې ولانا میږي بس نو لیدونکو سره چې شریکوي که در سره وي فعلا نشته دې سره بس ښې شپې ولرئ داسې به ارام ارام موږ مخکې لوړ شو مننه نو دا خو ستاره ته په ټلیفونه کې مرګلي مې ومو چې وغږېږي یا نو دارې یو دای دوبۍ والا پیدا دا یې چې زموږ ته په سینرګي کې تیار ده نو خدارې نه وي چې نفر مونږ ډېر بیا څه سره چې چټي مار واسطه موټر سره
ښه ښه شوې مننه ډېره مننه ډېره مننه دوستانو باک ولسوالۍ بازار کې زموږ خپرونه همدومره وه چې تاسې لپاره مو وړاندې کړه هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي بیا هم یادونه کومه چې زما زړه دا و چې هر دکان ته جلا جلا ورشم خو د روژې په مازدیګري کې دا ډول خپرونې جوړول یوه سخته چاره ده بیروبار ګڼه ګوڼه ولې داسې کوي ستاره زه دلته د باک یو موږ لیدونکو وایو چې وغږېږم دا یا سار کې پوتې د موږ دا سار بس ورته ووایه چې خدای په امان بس خدای په امان خو ځکه شو چې موږ خپرونه نوره کوو دوستانو خپرونه همدومره وه چې تاسې لپاره مو وړاندې کړله کولی شئ کمنټونو کې راته ولیکئ چې نورې دا ډول خپرونې ستاسې لپاره په کومو ساحو کې جوړې کړو او چیرته یې جوړې کړو فعلا ما سجاد شاه ستار جان او په کامره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړی هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریلي واوسئ په اخرو کې هم لکه څوک راورسېدل والا څوک ورسېدل یو ژڼکی خو دلته خو مو چې کدی تو ملګره ده نه نه مو مرګله هغه وعلیکم سلام جوړ بخیر نوم دی فضل حق حاجي صاحب ته هم ستړی ماشاءالله که دې طرف ته شهر څه د موټرو طرف ته ډېر درېږئ لکه چې ډاکټر ته مو زړه شوی وي خو دغې باک یې خپرونه مو پای ته رسولې وه د سره وغږېدو منه ژوندی دی څنګه څرې دی باک ته هره ورځ ځئ کله کله هره ورځ ګرځم هره ورځ او ته موږ هره ورځ ځو خو خو صحیح دغه نه لږې پښتنې وکړه دغه ډېر دیوال نن څه پښتنه لیدونکو سره به چی شریک یو داسې مثبت پیغام وي یو ولاکه دارې پېښل شوي هیڅ نه لرې بس مننه خوشحاله اوسئ خدای په امان ملګرو زموږ خپرونه همدومره وه تر بلې خپرونې موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ په روژه ماتې کې موږ هم دعاګانو مه هېروئ او تاسو هم دعاګانې کوئ